رولو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر زندگی چې انسان مخې ته کې انسان عقل کار پرېږدوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غربت ولې زندگی تېره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فقیرانه درویشانه زندگی تېره کړې ده. په نن بیاناتو کې به موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د همدردۍ والی سبق به موږ زده کړو او سبا ته زموږ تاسو اخرنی سبق ده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات والی. 15 ورځې کورس و، نن 14 ورځ ده، سبا زموږ اخرنی سبق ده ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه فرمایي چې زما او د ستا پیغمبر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د یو یهودي قرض و. هغه یهودي راغللو زما او ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما ته خپل قرض راکا. ډېر په سختۍ سره یې د نبي علیه الصلاة وسلام نه مطالبه وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغه آن کې څه موجود نه و. یهودي ورته وایي چې ته ما نه قدم نشي اخیستلی تر څو پورې چې ما ته خپله قرضه نه وي راکړي. رسول الله ورته فرمایي چې ټیک ده، د ستا حق ده چې تا څنګه اختیار وي هغه کار وکړه. زما او ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدګر هم کې نولو، مخام هم کې نولو، مسخوتان هم کې نولو، شپه تیره شوله، سحر المنځ هم وکړلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام هغه دومره پریشان حاله و دا حالات چې کتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نستلی چې کتلو هغوی برداشت کولی نشولو. حضرت صحابه کرامو قسمه مشورې کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای زما صحابه کرامو تاسو ولې په غوسه باندې یئ او د یهودي ته ولې برک برک ګورئ؟ ولې مو خپلې ارادې ورته بدلې کړې دي؟ دی خو ما سره حق لري، حق یې راباندې ده. تر څو پورې چې ما خپل حق ورته ادا کړی نه وي د دې اختیار ده چې کله ما پرېږدوي دی به ما پرېږدوي او په دې باندې زور نشئ کولی، ظلم نشئ کولی، جبر نشئ کولی. چې کله سحر شولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د خبرې واورېدلې. هغه یهودي د خبرې ټولې واورېدلې. بې اختیاره وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. زما او ستا پیغمبر صحابه کرامو ته دومره ښکلی تعلیم ورکړلو چې د هغه تعلیم نه هغه یهودي متاثره شولو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبرونه هغه یهودي متاثره شولو. کلمه یې ویله، آخر کې وایي چې ما تورات کې دا مطالعه کړې وه چې آخري پیغمبر به وي، مکې کې و پیدا کېږي، مدینې منورې ته به هجرت کوي، محمد به نام وي، د عبدالله بچی به وي، د عبدالمطلب المسی به وي، هاشم سره به تعلق وي، خسوا سره به تعلق وي، کلاب مرا سره به تعلق وي، غالب فهر سره به تعلق وي، مالک انانا خزیمه سره به تعلق وي، مدرکه مزر نزار معد عدنان سره به تعلق وي. او ما چې کله په تورات کې کومې نشانې کتلې وي او د محمد رسول الله دغه تعلیمات مې وکتلو زه پوه شولم چې دا آخري پیغمبر ده، لا نبي بعده، دین بعد کې بل نبي راتللی نشي، دین بعد کې بل نبي راتللی نشي. یهودي ډېر مالداره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زما په دې ځمکه باندې ټول نه زیات جایداد ځمکه زما ده، نیمه دستا نیمه زما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نیمه ځمکه ورکړله.
دا څه وجه وه زما او د ستا پیغمبر محمد رسول الله د اخلاقو ولې وجه وه چې کومه قرضا په وایي چې بالکل حق لري ظلم کوي ظلم کولی شي جبر کوي جبر کولی شي ما خو شپه کېنوي که ما په شپو شپو باندې هم کېنوي هېڅ جرم نشته او که ما ورته سره څوک دا معامله وکړي ځان سره لږ ته سوچ وکړه فکر وکړه که یو مسلمان غریب ورور موږ نه قرضه واخلي 500 روپۍ چې 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد یې راوړم او هغه ډېر مجبوره وي میاشتې را نه وړي رښتیا وایي زموږ ضمیر زموږ دماغ څه فیصله کوي هلته د پیغمبر حکم وګوره دلته زما او ستا د ذهن د سوچ فکر وګوره ډېر فرق ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یهودي ده وړوکی هلک ده لا ایمان یې نه ده راوړی وړوکی ماشوم ده خو محمد رسول الله سره یې مینه ده الله دې زموږ ټولو مینه د محمد رسول الله سره پیدا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې مینه ده یو څو ورځې هغه ماشوم رانغللو رسول الله صحابه کرامو ته فرمایي چې هغه ماشوم نه ګوره مزدګار کې به راتللو چیرته ده یو صحابي ورته فرمایي چې هغه خو مریض ده زما ستا پیغمبر د مزدګار لمانځه نه بعد کې روان شولو هغه یهودي هلک تپوس ته ورغللو کټ ته یې ودرېدلو هغه په حالات زنکدن کې و د یهودي پلار هم دغه ځای کې موجود و تورات په لاس کې نیولی و یهودي پلار ته محمد رسول الله وایي چې ای د ماشوم پلاره زه تا ته په دې تورات سره قسم درکومه چې په دې تورات کې تا د آخري پیغمبر اوصاف لیدلي دي او که نه دي لیدلي په دې وخت کې د یهودي د ماشوم پلار انکار وکړلو هغه بچی په حالات زنکدن کې دا وایي د الله نبی زه اقرار کومه پلار می دروغ وایي ما په تورات کې د آخري پیغمبر چې ته یې محمد یې اتا اوصاف لیدلی دي اتا نشانې مې لیدلی دي ته آخري پیغمبر یې تا نه بعد کې بل نبی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابهو ته وایي چې دې بچي ایمان راوړی ده او دا چې کله وفات شي پلار ته یې حواله نه کوي تجهیز او تکفین یې په خپله باندې تاسو وکئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه همدردي وګوره د هغه محبت وګوره عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د عمر بچی عبدالله ډیر مختصره خبره کومه د عمر بچی عبدالله د اختر په ورځ باندې د اختر منځ نه مخکې بیان کوي په منبر باندې ناسته بیان کوي چې خلکو سره نیکی کوي بدی مه کوئ یتیمانو سره صله رحمي کوئ کونډو سره چې دا رحم کوئ وړوکی بچی مخه مخ ناستو عبدالله ته اشاره کوي چې نه دروغ وایي د عمر بچی عبدالله په منبر ناسته ورته وایي چې دا ورته کوي چې نه عبدالله په دې وخت کې د باندې نظر ولګېدلو چې د وړوکی بچی وګوره ما دغه حالات بیان وګوره د دغه انکار وګوره مجلس کې داسې ورغلو چې بچی څه خبره ده په ده ځای باندې د ستا پلار عمر ناستو هغه به چې کومه خبره کوله رښتیا یې ویله ته د هغه بچی خو ته رښتیا نه وایې ولې بېګا د اختر شپه وه تا خپل بچیان ځان سره کړلو بازار ته دې بوتللو هغوی ته دې خولۍ وکړله جمې دې ورته وکړي او چپل دې ورته واخیستلو زه خو یو یتیم بچی وم پلار مې وفات شوی و زما خو بل څوک دې رحم ولی نه و تا چې خپل بچیان بول زه در پسې ورو وروسته نه لاړم چې په کوم دکان کې تا سودا کوله هلته زه ولاړم ما مړه کتلو تا بچیان کور ته راغلل هغوی جمعې اغوستې وي او عمامه وغیره وغیره لباس ټول هر څه یې برابر کړي وو زه یو یتیم وم پلار مې وفات شوی و مور ته راغلم مور ته مې وژړلو مور ته وایي چې بچی ولې ژاړې ژاړم ځکه چې عبدالله ته مې ډېره تمه وه هغه تمه مې هم وشلېدله ولې ټول بچیان چې دي هغه به اختر کې د خوشحالۍ ولې جمعې اچوي زما خو د خوشحالۍ ولې جمعې نشته
عبدالله چې دا خبره واورېدله ټول مجلس ته یې وویل چې لږ ما ته انتظار وکړئ لږ کار مې پېښ شولو عبدالله کور ته لاړلو خپلې بیبي ته وایي چې د خپل بچي نه هغه نوې جامې راوباسه هغه دې بچي ته ور واچوه بچه یې په غېږ کې راوړلو مجلس کې بیا کېنولو ورته وایي چې ای یتیم بچیه که پلار دې نشته اول دې انکار کولو اوس ووایه چې زه رښتونه یم که دروغجنه یم عبدالله ابن عمر ته هغه بچی فرمایي چې تا پلار عمر چې و یا اختر ورځ به شوله په یتیمانو باندې به ګرځېدلو په کونډو باندې غریبانانو باندې به ګرځېدلو اوس د پلار په نقش قدم باندې روان شولې اول مې انکار کولو اوس اقرار کومه عزتمندو تاسو زموږ د مشرانو لږ تاریخ وګورئ هغوی څرنګې رفتار گفتار کړې ده عبدالله ابن مبارک رحمه الله د حج په سفر باندې روان ده ایسه په سفر روان ده جواب راکړئ دا اخرنۍ خبره کومه عبدالله ابن مبارک رحمه الله د حج په سفر روان ده مریدان ورسره دي شاګردان ورسره دي طالبان ورسره دي پیدل سفر ده روان ده ټولو نه خپل وس مطابق پیسې جمع کړي دي یو ځای کې پړاو واچولو چې پړاو یې واچولو سیاله کوي دمه کوي یو مخامخ ډیرانو په ډیران باندې یوه تورسرۍ لګیا ده مړه چرګه ده هغې نه بڼه وباسي عبدالله ابن مبارک اچانک په دې ښځې باندې سترګې ولګېدلې شاګرد ته وایي چې ای شاګرده ای بچیه لاړ شه ته دا وګوره دا ښځه څه شی کوي شاګرد لاړو چې ګوري هغه په ډیران باندې ښځه لګیا ده مړه چرګه د هغې نه بڼه وباسي ورته وایي بچی شاګرده چې ای مورې ای خورې ای ترورې دا ته څه شی کوې دا خو ډیران ده دا خو چرګه مړه ده دا ښځه ورته ورو غوندې وایي په ژړا کې که دا حرامه هم د موږ دپاره حلاله ده که دا چرګه حرامه ده خو یې موږ دپاره الله حلاله کړې ده ای ولې ای زه کونډه یم کور کې مې بچي یتیمان دي هېڅوک دې سره رحمې ولی نشته 3 شپې او 3 ورځې کېږي زمونږ په کور کې د خوراک بندوبست نشته زمونږ په کور کې نغن نشته زمونږ په کور کې ترکاري نشته بچی په ژړا ژړا باندې روان شولو عبدالله ابن مبارک ته وایي چې ښځه خو ژاړي یې ولې ژاړي یې وایي چې دغه مړه چرګه ده حرامه ده خو موږ دپاره الله حلاله کړې ده عبدالله ابن مبارک لاس مخته کړلو چې څومره پیسې ورسره وي 400 هغه یې هغه ښځې ته ور ولېږلې ښځه ورته وایي چې دومره ته مې ضرورت نشته لږې راکړه چې یو 5 ورځې 10 ورځې مې ګزاره په وشي یعنې نه دا به اخلي عبدالله ابن مبارک د خپل چې کومه چنده چولې وه هغه یې هغه زنانات ورسره یې کونډې ته ورکړله شاګردانو ته وایي تاسو لاړ شئ حج ته زه پاتې شولم او دوی چې کله لاړلو چې کله حاجیان د حج نه راغللو هر یو حاجي راځي عبدالله ابن مبارک ته د حج مبارکي ورکوي دی ورته وایي چې قسم ده که زه لاړم یو ورته وایي چې په مینا کې مې ولیدلي بل ورته وایي چې په مزدلفه کې مې ولیدلي بل ورته وایي چې په مقام ابراهیم کې مې ولیدلي بل ورته وایي چې طواف په ټیم کې مې تا سره دغه خبرې وشولې دی وایي چې زه نه یم لاړو هغوی ټول ورته وایي چې موږ لیدلی او په دې پریشانۍ کې عبدالله ابن مبارک د شپې وده شولو ډېر پریشانه حاله ده الله طرف نه یوه ملکه ورته راغلله چې ولې پریشانه حاله یې پریشانه په دې یم حج ته نه یم لاړ خلک د حج ولې مبارکۍ راکوي هغه ملکه ورته وایي چې کله ته پاتې شولې تا هغه کونډې ته پیسې ورکړلې تا په صورت باندې تا په جسم باندې الله یوه ملکه ولیږله تا طرف نه حج وکړلو ځکه تا ته ټول حجیان چې دي مبارکي درکوي او بیا زیری ورکوي چې دا خو اول ځل و هر کال د الله طرف نه به یوه ملکه به مقرره وي تا طرف نه به حج کوي تر ورځې قیامته پورې به دا حج کوي عزتمندو صله رحمي یو ځان ته شی ده خپل ځان باندې هم رحم وکړه ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رسول الله فرمایي ځمکې والا باندې ته رحم وکړه اسمان والا به تا باندې رحم وکړي یتیمانو باندې ته رحم وکړه الله به تا باندې رحم وکړي کونډې باندې ته رحم وکړه الله به تا په ترسرۍ باندې رحم وکړي
غریبانو باندې ته رحم وکړه الله به تا بچیانو باندې رحم وکړي دې سره مریضانو باندې ته رحم وکړه الله به تا بچیان د هر قسم مریضۍ نه بچاو کړي د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سبق چې د هغه د همدردۍ والی ده هغه د خوش اخلاقۍ والی ده هغه د ایمان تازه کولو والی ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الله ته چې واردلی شو برشت عمل کولو توفیق نصیب کړي الله رب العالمین زموږ وړه غټ ګناهونه معاف کړي الله صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي الله مریضان ته شفای کمیله عاجله روحاني جسمانی ظاهري باطني شفا نصیب کړي الله مردگان د اسلام ټول ته مغفرت بخښنه نصیب کړي یا الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت زموږ په بدنونو کې راولي الله زموږ په کورونو کې راولي الله زموږ په نرینه‌و کې راولي الله زموږ په بچیانو زنانه‌و کې راولي الله په روز قیامت کې مو د حضور علیه الصلاۃ والسلام شفاعت مو ټولو نصیبه کړي یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو لسونو نه د حوض کوثر او موږ ټولو ته نصیبه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمان سبا به ان شاء الله اخرنۍ سبق وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات باره کې کوشش وکړئ چې ټولو کې حاضر شئ